السلام علیکم ایوریون. امید لرم چې تاسو ټول به ښه یې. زه نن یو ځل بیا حاضره یم ستاسو په خدمت کې د یوې نوې ویډیو سره. زموږ نننۍ ویډیو چې کومه ده نو هغه د زرداد بلبل په باره کې ده. یقینا چې تاسو ټول به یې هم ډېر ښه پیژنئ. زرداد بلبل د پښتو مشهور یو اداکار و چې نن سبا کم کارونه کوي. دوستانو د پښتو فلمونو مشهور اداکار زرداد بلبل خو ټول پیژني، خو نن سبا ډېر په بد حال کې، ځکه چې اول خو داسې دور و چې د ډرامو دور و، نو ډېرو خلکو ته پکې ښه موقع وه. او بله دا چې کله کرونا راغله نو د ټولو خلکو کاروبارونو سره سره د فنکارانو ژوند هم ډېر خراب کړو. ویلی کېږي چې زرداد بلبل په پېښور کې آیس نشې شروع کړي دي او ډېر زیات په بد حال دی. څه وخت مخکې هم د زرداد بلبل یوه انټرویو راغلی وه چې هغه په هغه انټرویو کې جړل او ویل یې چې د کور کرایي مې هم د 6 میاشتې نه ده ورکړې او ډېر په بد حال کې یم. هغه حکومت ته هم خواست وکړو چې د فنکارانو مدد دې وکړی شي. نو دوستانو هم دا وجه ده چې اوس زرداد بلبل نشې شروع کړي دي او هغه هم د آیس نشه. زه خو د دې خبر په اورېدلو باندې ډېره زیاته خفه شوم. تاسو د زرداد بلبل دې حالات باره کې څه ویل غواړئ موږ ته یې په کمنټس کې ضرور لیکئ. قدرمنو که ستاسو دا ویډیو خوښه شوي نو ویډیو له سره یو لایک ضرور ورکړئ او اوس راکړئ ماته اجازت. ملاویږو به په نیکسټ ټایم ویډیو کې. تر هغې پورې د ځان ډېر خیال ساتئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. چېرته چې اوسئ خوشحاله اوسئ، اباد اوسئ. د لوی الله په امان.